دا پروګرام په اول کې ډیر ښه په دې منځ کې چې کوم دی هغه درمیانه حال او په اخري کې بیخي خراب خو زه چې تاسو وینم نو اکثر مرګري داسې دي چې څنګه په اول کې دي دغسې په اخره کې هم دي ستاسو د صحابه خلک او زمونږ د مومن خلک موږ مزاج یو شانتي لرو د قام مینانی او د قام د اتلانو مینانی نو تاسو لډیر داد در کومه چې سره د دې چې تاسو ستړي یې خو خپل ستړیاوي په تندو باندې زمونږ دپاره نه ښکاره کوئ بیا هم ستاسو زیاته مننه به په خصوصي توګه باندې د لیاقت به یې ډېره زیاته مننه کومه چې دا موږ ته بار بار دا موقع فراهم کړې ده بلکې دوی ویلي چې مخکې موږ څو پروګرامونه کړي دي دا ځل پکې موږ هم رالو دا زمونږ او ستاسو لیدنه دا د لیاقت به په وساطت باندې وشوله دوی ته ډېر زیات داد دا جاوید شاه درمان صاحب دا ستاسو ردی علاقې د صوابۍ سړی دی خو د خپل کور خور لور چې کوم دا هغه سپکوي نو تاسو ته به شاید دومره لوی سړی نه ښکاري خو زمونږ په زړه کې چې څومره عظمت دی موږ ډېرو کمو خلکو ته د شاعرانو کې یو ډېر عجیبه خصوصیات یا عجیبه مزاج مشترک دا دی چې موږ یو بل بیخي نه منو خو موږ جاوید شاه درمان منو ځکه چې دا یو استاد شاعر دی او دا ستاسو ردی خاورې دی نو تاسو ټولو ته ډېر فخر دی او داد دی بیا په اخره کې خبره کوم چې طارق مشال ورور ډېر ښایسته دا سټیج چې کوم دی وچلو دا د پروګرام ټول د سټیج نه ښه کېږي او خرابېږي لکه څنګه چې کرکټ لوبه د کیپر نه ښه کېږي او خرابېږي نو ډېر ښکلی سټیج یې وچلو زما زړه غوښتل دا یو کتاب دی زما خپل کتاب دی لونګ پاشمه دا مې دوی ته په انعام کې ورکړه مننه څو شعرونه درته وایم چې جنگ دی بلا وخوري او اور دی په ټوپک ولګي جنگ دی بلا وخوري او اور دی په ټوپک ولګي سوله دی ناوي شي په مخ دی ورته چک ولګي او یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړې وځي چې سای ماته شي او ملا کې هم څک ولګي او تاسو د شوي جنگ تاوان په یو بل واړولو زمونږ هم د ورکو ورونو دي درک ولګي او زیان خو به هلته وکړي یاره چې مقتول هم تی کډه دې هم د یتیمانو پاټک ولګي او دا چې څو وارې پکې شوي دي بمي چاودنې غزل نن دی اتڼ هم په دې سړک ولګي څو شعرونه نور دي چې زه ښکلو په سیاسي هم صنم خرابېدم خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاوه لا زیاتېده چې څومره په اتڼ کې تاوېدم خرابېدم او زما دپاره نه و د شرابو تکلف زه ستا د لاس په شنیو چایو هم خرابېدم او څو پیغلو اندامونه خرڅول په دې سړک او زه به پوهنتون ته تلم راتلم خرابېدم او ما نه کتل د مینې په باب فلم ډراما غزل یاره زه به ورته سم خرابېدم ژوند مې ما اخله جرګه را سره وکړه د ټوپک خلاف ناره را سره وکړه د وجود لوړې جوړې دې په خیر شه خیري مه کوه کوژده را سره وکړه و زما او ناکامیو ته لیواله راځه چې اوس قدمه را سره وکړه ما درجار کړې ستا د 200 تسبونه څو خبرې په چمبه را سره وکړه او د دښمن نامه مې مه را سره اخله خو په مړو خو نوحه را سره وکړه او د غزل فکر که څومره مقدس و د غزل فکر دی خدای کو که بندي که تا هره ډرامه را سره وکړه په شمار 2-3 شعرونه درته وایم چې د قدونو د سیالیو په ویش څه کړم څه د سترګو جنګ خو نه دی چې یې وکړم او تا پسې مې خپلې ټولې خاورې راوړې که دې باد کړم رقیبان خو بړانده کړم او څنګه سپین کړم تور ویښته وځوانې مرګه ماشومان به په نهره هم وده کړم او خدای ښکلی دې په خپلو لاسو جوړ کړم خو د هغه په رضا د زړه دې نه کړم او یو الهام به ستا د هر اندام نه واخلم د غزل بنجره ځمکه به اوبه کړم مننه ستاسو